موږ ژوند د یو کل په بڼه نه بلکې د ورځنیو جزئیاتو په بڼه وینو. ژوند یو تر ټولو بې تفاوته بهیر دی چې موږ یې د تجربه کولو په حال کې یو. ژوند روان دی، زموږ حالت او موقعیت ته نه ګوري. هغه له موږ څخه یوه جلا بهیر ته ورته دی چې زموږ کارونو او خیالونو ته په ناپامۍ سره خپله لار وهي. ژوند ته په ماشومانه نظر مه ګورئ. د ماشوم په نړۍ کې هر څه یوې هیلې ته ورته دي. ماشوم تل په دې تمه وي چې یو څوک یې هیله ورپوره کړي. ماشوم غواړي نړۍ ونڅوي، خو واقعي نړۍ هیڅکله د ماشوم د خیالي نړۍ غوندې نه ده. که موږ تر 20 کلنۍ زیات عمر لرو، ښه ده چې ژر خپله لویه نه ووینو او رښتینې نړۍ ته ورستانه شو. ښه ده د ماشوموالي رول پرېږدو او له ماشومانه هیلو ژر لاس واخلو. کله چې موږ ژوند ته په ماشومانه نظر ګورو، ځورېږو او له نړۍ سره ساده وزمه چلند کوو. د ژوند منل ژور، پاخه او بالغانه لید ته اړتیا لري. موږ غواړو چې ځوان پاتې شو، خو ځواني تل نه وي. موږ غواړو چې یوازې نه شو، خو اوس یوازې یو. څه چې زموږ په غوښتنه نه وي، هغه درد دی. موږ ډېر کله درد په یوه اوږده او ژور ځور بدلوو او فکر کوو چې ژوند له ځوره پرته بل څه نه دی. د فرصتونو له لاسه ورکول زموږ د ژوند یوه نه بېلېدونکې برخه ده. له دې موضوع سره مبارزه نشو کولی. حسرت او افسوس مو له واقعیته لرې کوي. زموږ مور او پلار هم زیات فرصتونه له لاسه ورکړي دي. شاید زموږ ماشومان یې هم له لاسه ورکړي. په ژوندانه کې داسې لویې تشې شته چې ښایي نورې ډکې نه شي. موږ کولی شو په دغو تشو کې سترګې وګنډو او تل غم او حسرت وکوو او یا ترې تیر شو. د هر چا د ژوند نه درلودنې دردونکې او غمونکې وي. یو د پلار مینه نه لري، بل کور نه لري، یو لاس نه لري، بل نور څه. د ځینو نه درلودنو لپاره باید هڅه ونه کړو، یوازې ترې تیر شو او اجازه ورکړو چې د ژوند بهیر خپل کار ترسره کړي. هغو کسانو چې له خپلو نه درلودنو سره یې جوړجاړی کړی، هماغه دي چې په ډېرو سختو حالاتو کې پایېدلي او مخکې تللي. نه درلودنې په خپل ذات کې ځورونکي دي، خو اړتیا نشته چې هغه په لویو غمونو بدلې کړو. په زرګونو انسانان پښې نه لري، خو لا هم ژوندي دي. په زرګونو کسان مور او پلار نه لري، خو لا هم ژوند کوي. په زرګونو کسانو ماته خوړلې، خو ژوند ته یې دوام ورکړی او مخکې تللي. موږ له ګڼو نه درلودنو سره ژوندي پاتېدای شو. تاریخ د داسې کسانو په نومونو ډک دی چې هیڅ یې نه درلودل، خو د پرمختګ هوډ یې کړی و. ژوند تل له هغه څه سره چې موږ یې غواړو جوړ نه دی. دا مسئله د ژوند د ترخه واقعیت یوه برخه ده، خو موږ دا ځواک لرو چې د هغه څه چې غواړو یې او هغه څه چې واقعاً شته دي له توپیر سره جوړ شو. دا ځواک چې هر څه دی او هر نوم چې لري، موږ له نویو شرایطو سره جوړجاړي ته چمتو کوي. همدا لامل دی چې حتی په خورا سختو او غمناکو شرایطو کې هم ژوند روان دی. موږ د همدغه ژوند لپاره طراحي شوي یو. د دې لپاره چې له ژوند سره جوړجاړی وکړو، باید واقعیتونه یې ومنو او د منلو تمرین وکړو.